ګوره ګلاب نن بس تاسو دا بهانه هم ختم شي چې سر مونږ کله ډسکرپشن کوو نو زمونږ سره وکیبولري ني مونږ بالکل د ډسکرپشن دپاره د ویښتو نه وکیبولري شروع کوو او دغه شانتي ون بای ون به مونږ ټوله وکیبولري انډرسټینډ کوو بیا کو چېرې مونږ ډسکرپشن کوو نو مونږ ته به بالکل څه مشکلات نه وي ټیک شو اول شروع کوو د ویښتو نه هیر ویښتو ویښته چې دی اول سایز د ویښتو څومره دی نو ګورې ویښته چې کله مونږ د سایز په باره کې خبره کوو نو یا به سي اوږدو یعنې ویښته به یا اوږده وي یا به میډیم وي یا به واړه واړه ویښته یا به بالکل هغه ټرم کړی شوي واړه خس خس ویښته چې او یا به بالکل ګنجې سر وي ټیک شو نو ګورې لانګ هیر بیا پسې میډیم هیر بیا پسې شارټ هیر بیا ټریمډ هیر او د هغې نه بعد بالډ ټیک شو بیا راشئ د ویښتو کلر له نو د ویښتو کلر چې کوم دی رنګ چې د ویښتو کوم دی نو هغه څو بلیک براون بلاند ګری وایټ دا د ویښتو کلرز دي ټیک شو بیا د هغې نه بعد تاسو راشئ د ویښتو هغې انداز له د ویښتو قسم له یا د ویښتو هغې ټایپس له ټیک شو نو ګورې د ویښتو چې کوم ټایپس دي نو یا یې سټریټ هیر سیده ویښته چې کوم دغه شانتې ویوي هیر بیا دغه شانتې کرلی هیر او د هغې نه بعد بیا راځي کوایلی هیر او دې ته کینکی هیر ورته هم ویلی کېږي ټیک شو نو دا زمونږ سره د ویښتو دپاره وکیبولري ده کو چېرې تاسو د چا ویښته ایکسپلین کوئ د ویښتو ډسکرپشن ورکوئ نو په دې طریقه باندې تاسو ورکولی شئ بیا د دې نه علاوه بیا هیر سټایلز چې کوم دي مونږ تاسو وایو که نه چا فوجي کټ کړي چا کوکړ سټایل کړي کلیر دی دغه شانتې د جنکو ویښتو نه چې کله مونږ راشو نو د جنکو ویښتو ځینې جنکو کمسې کړي بریډ دغه شانتې ځینې جنکو بنس کړي نو دغه شانتې د ویښتو هغه سټایل تاسو بیا ځله په نیټ باندې ورکړئ نو تاسو ته به د میل او د فیمیل د مین اینډ ویمن د دې او ایون د چلډرن د دې ټولو به تاسو ته هیر سټایلز راشي د هغې سره یې نیم ښکته لیکلي وي د هغې نه یاد کړئ ټیک شو ښه اوس د دې نه بعد مونږ راځو فیس له ګورې صاحبانو کله چې تاسو د فیس ډسکرپشن کوئ نو فیس چې دی هغه هم ډفرنټ ټایپس لري یا دغه شانتې د فیس هم ډفرنټ سټرکچرز دي ټیک شو نو تاسو کومه وکیبولري استعمالولی شئ تاسو استعمالولی شئ چې دا فیس چې دی دا څه شی دی اول فیس دی راؤنډ فیس دی دغه شانتې سکویر فیس دی ریکټینګل فیس دی ټرائنګل فیس دی اوبلانګ فیس دی یا دغه شانتې ډایمنډ فیس دی یا هارټ فیس دی ټیک شو ګلابه بیا د دې نه بعد تاسو راشئ د فیس کلر له اولنی دی لایټ کلر بیا دی فیر کلر بیا د هغې نه بعد دی لایټ براون بیا دی براون بیا دی ډارک براون او بیا د هغې نه بعد دی بلیک نو دا د مخ د رنګ دپاره استعمالیږي دا الفاظ اوکې ګلابه اوس راځو ډسکرپشن له چې د نوز ډسکرپشن چې دی هغه به مونږ څنګه کوو د پوزې ډسکرپشن چې دی هغه به تاسو څنګه کوئ نو ګورې ګلابه د پوزې دپاره مونږ عام طور باندې یا سمال نوز یا شارټ نوز استعمالو او د دې سره سره لانګ نوز یا بگ نوز استعمالو خو چې کله تاسو د نوز پراپر ډسکرپشن کوئ نو د نوز د پراپر ډسکرپشن دپاره به تاسو د هغې هغه سپیسیفک ټرمز استعمالوئ ټیک شو نو راځئ د ټولو نه اول چې زمونږ سره کم د نوز ټایپ دی یا د نوز کاینډ دی یا د نوز دپاره نیم استعمالیږي هغه دی ګریک نوز بیا دویم راځي رومن نوز بیا دغه شانتې هاک نوز کم ته چې مونږ توتی پوزې ورته مونږ وایو هاک نوز ټیک شو دغه شانتې فلیشي نوز سنب نوز بلبس نوز د دې نه علاوه تاسو به اورېدلی نوبین یا نیوبینین نوز نو دا زمونږ سره د نوز ټایپس دي د نوز کاینډز دي تاسو چې د نوز ډسکرپشن کوئ په دې طریقه باندې به کوئ ټیک شو بیا د دې نه بعد تاسو راشئ د آیز ډسکرپشن له چې د آیز تاسو ډسکرپشن کوئ د سترګو ډسکرپشن کوئ نو د سترګو به څنګه ډسکرپشن کوئ نو د سترګو ډسکرپشن چې دی هغه هم تاسو په دوه کټګري کې واچوئ اولنۍ کټګري چې ده هغه دی چې د سترګو د کلر ډسکرپشن به تاسو څنګه کوئ
او دویم چې دی هغه دا دی چې د سترګو د سټرکچر تاسو ایکسپلینیشن کوئ ډسکرپشن کوئ هغه به څنګه کوئ. نو اول راشي چې د سترګو چې کوم کلر دی آیز کلر دی هغه به څنګه تاسو ډسکرایب کوئ. د آیز کلر چې دی یو مونږ وایو بلیک آیز، بیا مونږ وایو براون آیز، بیا مونږ وایو هیزل آیز، بیا گرین آیز، دغه شانتي بلو آیز او د دې نه علاوه ګری آیز. د آیز کلر چې کوم دی هغه تاسو په دې طریقه باندې ډسکرایب کولی شئ. بیا د دې نه بعد زمونږ سره راځي د آیز چې کوم ټایپ دی. ټولو نه اول چې زمونږ سره کوم د آیز ټایپ دی یا سټرکچر دی هغه دی آمنډ آیز، د دې بادامو په شکل باندې چې کوم آیز وي. بیا د هغې نه بعد دی راوند آیز، ګول ګول سترګې چې راوند آیز. د هغې نه علاوه دی پروټروډینګ آیز، بل دی زمونږ سره هوډډ آیز. بیا د دې نه بعد دی کلوز سیټ آیز او بل مونږ وایو وایډ سیټ آیز. د دې نه بعد دی ډاون ټرن آیز او بل دی اپ ټرن آیز. ٹھیک شو. بیا د دې نه بعد چې بل زمونږ سره کم راځي هغه دی مانلیډ آیز. د دې نه علاوه نور چې د آیز کم قسمونه دي هغه ورسره تاسو د ځان نه ایډ کولی شئ. ٹھیک شو ګلابه.